د مزارشریف ښار یو شمیر اوسیدونکي یو ځل بیا د یو لاریون په ترڅ کې د کابل اورستې پېښې غندي او د ملي یووالي حکومت له مشرانو څخه غواړي چې یا په ټول هیواد کې امنیت ټینګ کړي او یا هم له خپلو دندو څخه ګوښه سي. دغه لاریون کوونکي وایي چې د دوی موخه د کابل اورستې پېښو شهداو لپاره له حکومت څخه عدالت غوښتنه ده. هغوی وایي چې حکومت باید د کابل وروستیو پیښو عاملین د قانون منګولو ته وسپاري او همدارنګه د امنیت ټینګښت لپاره خپل هڅې وکړي او که داسې نسي نو د دوی دغه مدني حرکتونه به دوام وکړي. تا زمانی که خواستهای امی جوانا و خواستهای مردم افغانستان خواستهای واقعیشان برآورده نشوه، من فکر میکنم از این که مرگ زیر لیاف مردن کرده همه روزه در جاده ها میریزن. همین جوانا را که ببینید تا خواستهایشان برآورده نشوه از حکومت مرکزی افغانستان در تمام ولایات به پای ایستاد. په همدې حال کې په دغه لاریون کې یو شمیر نور ګډونوال هم د ملي یووالي حکومت مشرانو ته ګواښ ورکوي او وایي تر څو چې د دوی مشروع غوښتنو ته مثبت ځواب ورنه کړي نو دوی چمتو دي چې خپل ځانونه د هیواد او خلکو دفاع لپاره قرباني کړي. دولت افغانستان اصلاحات جدی را بر ساختارهای امنیتی، اعمال و قوای امنیتی از افراد بی‌کفایت، پاک و افراد مختلف را مجازات نماید. د بلخ ولایت مقام مرستیال محمد بشیر توحیدی چې په دغه لاریون کې ګډون کړی و بیا دغه لاریون کوونکو ته دا ژمنه وکړه چې د هغوی غوښتنه به د حکومت لوړپوړو چارواکو ته ورسوي. ما یقینا که به عنوان نماینده دولت خواسته های مشروع شما را به دولت مرکزی خواهیم رساند. په کابل کې د وروستیو خونړیو پیښې چې د هیواد یو شمېر اوسیدونکي شهیدان او ټپیان کړل نه یوازې د افغانان بلکې د نړۍ یو شمېر نور هیوادونو اندېښنې راوپارولې. اوس د افغانستان اوسیدونکي او حتی نړیواله ټولنه هم د ملي یووالي حکومت له مشرانو څخه غواړي چې دغه پیښې په جدي توګه وڅېړي او عاملین یې هم د قانون منګولو ته وسپاري. عبدالمتین سهاق غرغښ تلویزیون د مزارشریف ښار.